د افغانستان ټیکنیکل لیدونکو سلامونه مې ومنئ. هغه لومړی هېواد چې د کرونا وایرس په وړاندې بریالی شو. اسلونیا هېواد وتوانېد چې د کرونا وایرس ته یې ماتې ورکړي او د دې وایرس په وړاندې چې مبارزه ورسره کول سخت کار دی بریالی شو. د کرونا وایرس له امله چې په اسلونیا هېواد کې کوم بندیزونه لګېدلي وو، حکومت یې ټول بندیزونه لرې کړل او د کرونا وایرس په وړاندې یې بریا اعلان وکړ. د اسلوونیا هېواد صدراعظم یامیز یانیش د کرونا وایرس په وړاندې د خپل هېواد د بریا اعلان وکړ او زیاته یې کړه چې د دې هېواد وګړو کرونا وایرس ته ماتې ورکړه. یامیز یانیش په خپل خبرو په ټینګار کې وویل په وروستیو 2 میاشتو کې کرونا وایرس پر دې هېواد څاپه ووهله او تیر شو. نن موږ په ټوله اروپا کې د کرونا وایرس په وړاندې په مبارزه کې تر ټولو غوره لاسته راوړنه لرو، خو له دې سره سره د اسلونیا حکومت په بېلابېلو بیانونو کې د خلکو غوښتي چې د کرونا وایرس د بیا راتګ لپاره لازم تدابیر ونیسي او سر له اوسه لا په خپلو کې واټن مراعات کړي او ماسکونه وکاروي. د دې ترڅنګ په دې هېواد کې به تر نامعلومې مودې هغه لوی مراسم بند وي چې زیات شمېر خلک پکې راټولیږي. د راپورونو له مخې په اسلونیا هېواد کې په 14 ورځې نور هم د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه روانه وي. په ټولنیزه توګه په دې هېواد کې 1465 کسان په کرونا وایرس اخته شوي وو چې له دې ډلې یې 103 کسان مړه شوي دي. ګرانو دوستانو، د افغانستان ټیکنیکل چینل مو که چېرته لا تر اوسه نوي سبسکرایب کړئ ځان سره یې سبسکرایب کړئ او تر څنګ د زنګ نشان ټک مار کړئ چې د نورو مطالبو څخه ځان خبر کړئ.